السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یو. د ژوند په موضوع کې به ملګرو نن سبا چې په وړو کې کم فراډ روان دی، دې نه تاسو نه یو خبر. هغه کسان گرفتار کړي شوي دي چې کم کسانو یې د کم سرکاري وړو چې دي دا یې د غټو توړو له اړول او په ګران ریټ یې خرڅول. شروع کې د سرکاري وړو چې کم دي دا په 490 روپۍ او 500 روپۍ ده. هغوی د سپینو غټو توړو له واړی هغوی بیا په ګران ریټ باندې خرڅوي. خیر دا ویډیو کلیپ را سره وګورئ، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. ملګرو تاسو دا ویډیوز وکاته، دا خلک کم د سرکاري وړو چې راځي دا د غټو بوجو چې کوم د سپینو توړو لاړی او بیا یې د سپینو توړو په ریټ خرڅوي. افسوس ملګرو، پښتون غریب خو هسې هم تباه کړی یم او د وړم چې کوم دی د 2700 نه 3200 پې ورسول. خو دې ظالمانو له ګوره دوی پکې بیا دغه فراډ دوکې دا کوي. موږ پښتنو نه تاسو شوداګان جوړوو. یاره دا چې په خانه کې واچوې که نه د دواړو جدا جدا پته لګي. د سرکاري وړو چې کوم دي که نه دا تور دي ملګرو، خو دغه خلک مجبوره شوي دي، دې له یې جوړ کړي دي چې خاورې هم وخوري. که تاسو سوچ کړی وای چې کیپ مډې سره کوز سنجانې بندې شوې، کارونه بند شو، مهنګایي پرې راوسته، خلکو پانګیسې رکشو له ولګولې او خپل کارونه یې پرې روان کړل. که چیرې هغه خلک خبر شو چې داسې پانګیزې هم استعمالوي نو دا به هم نورې هم وخیږي. 300 روپو له خو یې کیلو ورسول چې نورې به هم وخیږي. نو پلیز داسې دوکې په دا مهنګایي کې د خلکو سره مه کوئ. څه مهنګایي شي، څه ریټونه داسې های شي او ځینې داسې بې وجدانه خلک پکې داسې دوکې کوي. ملګرو نننۍ ویډیو تر دومره ډېره وه، بلې ویډیو پورې مال راکړئ. اجازت د الله په امان.